السلام علیکم. زه ډاکټر شهریار یم. څو ورځې مخکې ما د بلډ پریشر په صحیح طریقه کتلو باره کې یو ډېر تفصیل سره پوسټ کړی او په هغه کې د ډېرو خلکو دا یو سوال و چې بلډ پریشر په کم لاس باندې کتل پکار دي. نو زما زړه ویډیو هم د بلډ پریشر لپاره چې کوم هدایات دي، کوم ګایډلاینز چې امریکن کالج اف کارډیالوجي د ډېر تحقیق نه پس جوړ کړي دي د هغې مطابق و، او زه غواړم چې دا جواب هم زه تاسو له د هغې په رڼا کې درکړم. نو د بلډ پریشر چې کوم فرق دی د دوه لاسونو په منځ کې، دا نارملي د 10 نه کم پکار دی. یعنی کو د چا بلډ پریشر په ګس لاس باندې 120 راغی او په خي باندې 126 128 راغی، نو دا نارمل خبره ده. خو هدایت دا وایي چې باقي پاتې بلډ پریشر به تاسو په خي لاس باندې ګورئ. اوس به دا تاسو څنګه معلوموئ؟ کله چې تاسو یو مریض له پړومبي ځل فرست ټایم په اولني ځل باندې بلډ پریشر ګورئ، نو پکار ده چې په دوه لاسونو باندې وګورئ او دا معلوم کړئ چې په کم باندې زیات دی. فرض کړه دغه بلډ پریشر دلته 120 راغی او په خي باندې 126 راغی. اول خو تاسو ته دا پته ولګېده چې فرق نارمل دی، څه بیماری نشته دی ځکه چې د 10 نه کم دی. خو دا هم درته معلومه شوه چې باقي پاتې بلډ پریشر به زه اوس په خي لاس باندې ګورم. د خلکو دا خیال دی چې زړه چونکې ګس طرف ته دی، نو په ګس طرف باندې به بلډ پریشر کتل ضروري وي. داسې نه ده. دا فرق ځکه دی چې د ګس طرف ته چې کوم رګونه د زړه نه راوتي دي هغه لږ د بل ځای نه دي او خي طرف ته د بل ځای نه دي. البته کو چې ته دا فرق د 10 نه زیات وو، یعنی دلته 120 او دلته 132 راغی په خي لاس باندې، نو دا بیا بیماری ده. د دې بیا تشخیص پکار دی او علاج پکار دی. د دې وجه خو دا ده چې لکه مطلب دا دی چې خي طرف ته کوم رګونه تللي دي یا خو هغه اوچ شوي دي یا بار نه تنګ شوي دي یا کلک شوي دي یا بیا په هغې کې دننه څه بلاکیج دی یا پکې څه غوړ دي، کولیسټرول وغیره ډیپوزټس دي، نو دغه معلومول ضروري دي. ځکه د هغې انډایرکټلی دا مطلب دی چې دی خي طرف ته اینه کم روانه ده، نو هغې خو بیا نور مسایل هغې سره پیدا کېدی شي. نو هغې بیا پکار ده چې هغه مریض بیا تاسو خامخا د دغه سره د ډاکټر سره ملاو کړئ.